د نن سه شنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر مولا نور الله نوري ملت ته د دې وزارت د حساب ورکولو پروګرام کې ویلي چې د اسلامي امارت پر راتګ سره د قومي جرګو له لارې 133 لوی او شاوخوا 300 وړې شخړې چې له امله یې 691 کسان مړه او سلګونه ټپیان شوي حل کړي دي. اقتصادي معاونت د نړیوال بانک وروستي راپور ستاینه وکړه. د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونت د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک له لوري د 2023 کال د جولای میاشتې په 11 نیټه خپور شوی راپور چې د افغانستان په اقتصادي وضعیت کې رامنځته شوي مثبتو پرمختګونو ته پکې اشاره شوې ده. ستایي او زیاتوي چې دغه ډول پرمختګونه باید نړۍ ته په ډاګه او له پامه ونه غورځول شي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر خلیفه صاحب سراج الدین حقانی د هیواد د کاڼه وګړو له استازو سره ولیدل. په یاد لیدنه کې د کورنیو چارو وزیر د کاڼه وګړو ستونزې او غوښتنې له نږدې څخه واورېدې او د ستونزو د حل او د کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت سرپرست وزیر مولوي عطاالله عمري بامیان ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د بندامیر ملي پارک له بېلابېلو برخو څخه لیدنه وکړه او د لیدونکو لپاره د لا زیاتو اسانتیاوو رامنځته کولو په اړه خبرې وکړې. کابل ښاروالۍ وایي د دمنځنګ نواباد په لومړي ګوزر کې د کوڅو جوړولو چارې روانې دي. پخوانی نظامي نصر الله زیارمل وایي چې د اسلامي امارت له لوري د تېرې ادارې کارکوونکو او نظامي مسؤلینو ته هیڅ زیان هم نه دی رسېدلی او په دې تړاو خپرېدونکي زهرجن تبلیغات حقیقت نه لري. د کندهار د صنایعو خونې مسؤلین وایي چې د اسلامي امارت په حاکمیت سره صنعت ته ځانګړې پاملرنه شوې ده. د هیواد په پلازمینه کابل کې د غېږ نیونې د آزادو سیالیو په دویم پړاو کې د بدخشان ولایت څخه میلاد دروازي په نوم افغان خپل ځواکمن پاکستاني سیال ته ماتې ورکړه.